د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت له لوري د امارتي وزارتونو او مستقلو ادارو له معین صاحبانو سره د یاد وزارت د غونډو په تالار کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون لاشه پلي کېدو کې د همغږۍ په موخه ناسته وسوله. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت قدرمن وزیر شیخ محمد خالد حنفي په پیل کې ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل په کارونو کې همغږي او مشوره د چارو ښه والی او نظم رامنځته کولو لپاره اړینه ده. همدا رقم یې زیاته کړه چې د اسلامي امارت بنسټ اطاعت جوړوي، نو پکار ده چې په خپلو ټولو چارو کې د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اولي الامر بشپړ اطاعت وکړو. دا مجلس لوبي لوباب او خلاصه د اداراتو او د وزارتونو او د مستقل اداراتو د ریاستونو په مابین هماهنګي، همغږي، یو بل سره تعاون، یو بل سره همکاري د دغه آیات مبارکه چې خارج کې موږ او تاسو مصداق شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. همداراز شیخ صاحب زیاته کړه هر نظام ځانګړي قانون لري چې په ټولنه کې تر ټولو ډیر ارزښت لري. د اسلامي نظام تر ټولو مهم قانون د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون دی چې ماخذات قرآن کریم، صحیح احادیث او د فقهاو راجح اقوال دي. همداراز یې روښانه کړه چې دشمن تل هڅه کوي چې د اسلامي احکامو په ناسم تعبیر خلکو ته ورسوي، دینی احکام غلط معرفي کړي. هر نظام یو امتیازي قانون لري. اسلامی امارت امر بالمعروف نهی عن المنکر یو امتیازي حیثیت قانون لري او اغیار په دې باندې جرح هم کوي او دا قانون اقتباس د قرآن نشوي، اقتباس د احادیثو نشوي، اقتباس د فقهاو د اقوالو نشوي ده مع تخریج او چې کوم راجح اقوال د احنافو نو پاغي باندې مشتمل ده. مولاي صل وسلم دائما ابدا